دا خلیم به تاون خطلا وس مو په نه کېږي نه به خلی ته به ډکېږي او ته به چې کم دي ته پلار مټې جوړېږي. السلام علیکم. څنګه چل دی رو؟ حالات ښه دي؟ کوم دی؟ جی ته کوم دی؟ زه شیرپور یم جی. شیرپور کوم دی؟ ما شیرپور. ها ها ها. دا څه خرڅه؟ دا مولې دی ټیپر دی پالک دی. ته دې کې څه صدقه مات کو باسې که نه؟ یاره ولې پکې نو بس خو نن مو درې ورځ ده چې بس دغه یو پیره مو راوړې ده او خرڅېږي نه راته نه خرڅېږي. نو بیا ولې راوړې چې نه خرڅېږي؟ بل څه خرڅه وکړه. نو څه په پټي مې اخېستې پای کې مو تاوان وکړو څه وکړو نو بس څه پې وکړم. فروټ خرڅه وکړه نو فروټ نه خرڅېږي. نو فروټ هغې ته م وس نه کېږي هغه پیسې غواړي دا اشتره نه په دې لاړ یم. زه مورې زه څه چل کوم دلته یو ملګري ته ودرېدم خو دی خو ځان له خراب دی. زه څه صحیح ده داسې کار وه زه دې کمپلیکس ته ورغلی یم چیک اپ له هلته کې مې چیک اپ وکړو چې اوس واپس راتلم څنګه ورسېدم کور نه یې راته رینګ وکړو یاره مېلمانه راغلي لږ پی راواله چې په جیب مې لاس و نو هغه بټواره هلته په کمپلیکس کې چاوالی وه. نو زه خو تا ته دې لپاره راغلم چې مې کور ته پی وړم ته خو دې ځای کې بسې مې ولاړې نو خو دومره داسې راکړه چې زه بې پی یوسم چې واپس راشم دله بیا درکړم خو که په دې لاره نه تلم په دې خیال یې راکړه ګورې که بیا مې ونه لیدي چې بیا راته بخې ته روزانه دلته ولاړې نه نو که بیا مو ته ملاقات ونه شو بس تا وویل او بس وشو که نه خبره وراته ته دې کې څو روپۍ رزګاړې یاره زه ته ایماني ویم چې لکه دې کې مونږ دا خرګاډی هم را سره د پردی ده دې هم رانه 500 روپۍ ورځ ځلي او دغه سودا مې د یو مې زوی دی اوس به راشي وویني هغه غریب ځان له خوږ دی به ځان سره یې راولم څه وکړم ماشوم دی ماشوم دی بیا هم راولې نو څه وکړم دلته ځان له په یو کس معنی نه کېږي اکثر مانځله لاړ شم دا ګاډی چې دغه له 500 روپۍ ورځ ورکې دا په څو ده ولې نو هغه خر را کړی دی 500 روپۍ ورځ معنی کلي کې وګرځم راوګرځم بیا دلته راشم د شټاپ کې ودرېږم د خر والا 500 روپۍ ورکې دا خر په څو دی خر ډېر ګران دی څه یاره څوک وس مو نه کېږي په څو دی خر چې پر څو دی خو لکه اندازتن یاره چې ډېر ګران شي زه مې دغه 50,000 روپۍ باندې به سره د خرګاډی کېږي دا څه وی او دغه شانته به کېږي ته خدای انصافداره دا 50 روپۍ والا خرو ګاډی ځان له خپل کا ونیسه دا ستا پیسې دي اوس به د څه ناڅه بوج راکم شي نور څه مسله دې شته یاره مسله مې نوره څه نشته دی غصه دغه زوی به مې اوس راشي وویني دغه بیمار دی اپریشن مې ورته کړی دی قرضدار یم او په دې ټایم کې رامنده په دې قرض دا مې د مجبورۍ نه د هر څه ته لاس اچولي دي اوس پې وویني اوس به څومره قرض دی راباندې ما باندې 4.5 لک روپۍ قرض دا څه اپریشن دی والا کړی دل هم پلاستیک سرجي کړې ده د ګوتې وه او د خولې وه دا سلیزې پورې بنده وه اوس مې دونه لکه سارې نه سلنډر را کړی دی وینه هغه دی را سره پروت دی په ایمان که دومره م څه ګټلي دکه پیسې دا مزدوري د سارې نه کړې ده لا اله الا الله محمد رسول الله دکه مې کړی دی کې به 500 روپۍ خرګاډي والا علم ورکوم کور ته به سودا وړم دونه قرضدار یو چې وی ګټو ماښام لاړ شو په څه پټي والا ته ورکړم څه ځان ته پرېږدم څه خرګاډي والا ته ورکړم دکه حساب یې راسه ته ما ته خپل د موبایل نمبر ووایه 0313 93 61 537 دې باندې واتساپ شته دې باندې نشته دی واتساپ والا نمبر ووایه 0347 46 61 537 دې واتساپ شته دې واتساپ چې زه راته ودرېدم که نه زما دې مطلب دا دی چې تا باندې الله پاک رحم دی الله دې کامیاب ټیک شو الله دې کامیاب کړي خر او ګاډی خو دې خپل شو که نه آمین دغه چې کوم ستا قرض دی نمبر دی وی جی جی دا به الله پاک ختموي الله دې خوشحاله کوه الله دې مه خرابوه الله دې غیبانه مخې زموږ سره روانې په دا چې کوم 200 روپۍ تا راکړې چې په دې پی یوسه نو دا خو مې سره ګپ لګو خو دې نه به یو نوټ ځان سره ږدم وی ولې جی په دې وجه باندې چې دا ستاسو د مهنت پیسې دي حق حلالي پیسې دي دا ډېرې خوږې پیسې دي پس نورې پیسې راځي دا یو نوټ به ځان سره کېدم دا یو نوټ واپس والا الله دې کامیاب ټیک شو که نه نن چې کور ته ځې
نن ډېر په خوشاله دي د نور کله په نسبت دغه چې کمې پیسې دي دغه استاد خرو گاډې شوې دا 1500 روپے ستا مزدوري شو ازوی میدا د خپل وی نه چل کده تا السلام علیکم څنګه چلې دا سوځیدل کو څه چل شو دا گاډي نه ورځیدل او سرجی د 15 شپه کاله مخکې دا لاس تیم دی ګوتا دا ها او اوس لکه د تم اپریشن ار څه کړی دي ها لکه نور وس مې پینې کېږي دا بیا غ شانتاون خاطه داخلين به تاون خاطله وس مې پینې کېږي نه به خلی ته بډی کېږي او ته به کم دي د پلار مټه جوړيږي صحیح ده کنه ستا د بابا نمبر مې ورکو د غټول رویان د غټول پښتانه بتاو سره ودرېږي او دا زمونږم بچی دی کنه څنګه ستا بچی دی دا زمونږم بچی دی بټی کېږي او دې بچی کم دي نو ستا مټه جوړيږي ان شاء الله ته ستا پیسې او ستا پیسې شوي دا د دې بچی د 1500 روپے دا سپیشل سر یو بابا له نه ورکې کو بابا له ورکړو خبرې شو